ملګرو د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. وایي هیڅ ثابته نه کړه چا د دې دنیا وفا او واړه مینکان دي بېهوده په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي چې د څوک هم دنیا سره مینه کوي هسې فضول کار کوي. دنیا چا هم نه ده خپله کړې. څوک هم چې دنیا ته راغلی دي هغه د دې دنیا نه تللی دي او دنیا پاتې شوې ده. او وایي هر څوک چې دعوه که د دنیا د خپلولیه واړه باطل وایي دنیا نه ده د هیچا. څوک هم چې دا وایي چې دنیا ما وګټله دنیا زما ده دا هسې دروغ وایي. دنیا چا نه ده خپله کړې. که هر څومره مال دولت په دې دنیا ته وګټې دا ټول به درنه پاتې کېږي. ته به ځې او دنیا به په خپل ځای پاتې کېږي. دنیا د چا هم نه ده. او وایي دا فلک کولال دی سازول او ماتول کا ډېرې ما او تا غوندې پیدا کړه هم فنا. عبدالرحمن بابا فرمایي لکه څنګه چې یو کولال د خاورو نه لوښي جوړ کړي او بیا یې مات کړي هغه ښه پوهېږي چې کم لوښی جوړول غواړي او کم ماتول غواړي. دغسې الله تعالی هم کله نه چې آدم علیه السلام پیدا کړی ده دنیا باده شوې ده په لکونو په کروړونو خلک یې پیدا کړل او بیا یې مړ کړل. الله تعالی په خپلو کارونو ښه پوهېږي او پته نه لګي چې دا سلسله به تر کومې پورې جاري وي. او وی هر څنګه کلوخ چې سرګندېږي د دې دهر واړه ککری دي څوک د شاه څوک د ګدا. څنګ وی کاڼي ته کلوخ وی لوټي ته او دهر وی دنیا ته. عبدالرحمن بابا وی چې تا ته په دنیا کې د اسانه کاڼي لوټي ښکاري یا به دا چېرته د باچا سر وي او یا به چېرته د فقیر سر وي. مطلب دا چې په دنیا کې سانه خلک هم پیدا شوي دي هغه دوباره مړه شوي دي او خاورې ری شوي دي. اوس په دنیا چې اسانه خاورې ری دي یا ته هغې کپره وجودونه دي. مطلب په دنیا کې څوک هم نه دي پاتې شوي. هغه به پیدا کېږي مړ کېږي به خاورې کېږي به او د دنیا نه به ختمیږي. او وی دام د هیڅ څوک نږدې د دنیا و رهګذر ته ښکار به وکړی نشي د سیمرغ او د عنقا. سیمرغ او عنقا دوه فرضي مارغان دي چې د خوشبختۍ علامت ګڼلی کېږي. نو ته د عبدالرحمن بابا د دنیا مثال د سیمرغ او عنقا سره ورکوي. کوي ته وایې چې د دنیا ډېره بختور او قیمتي شی دی زه به یې وګټم او زما به شي. داسې نه شي کېدی. لکه څنګه چې سیمرغ او عنقا چا نه لیدلي دي او نه چا ښکار کړي دي دغسې دنیا هم د چا خپله شوې نه ده. او هر څوک چې له دې فاني نفسه وابستګي کا نه بشي تړلی په زنځیر سره هوا. عبدالرحمن بابا وایي که ته دنیا سره ډېره مینه کې او ته دا وایې چې دنیا به زما شي نو دا هسې ستا خام خیالي ده. د دنیا مثال د هوا دی. لکه څنګه چې هوا په زنځیر نشي تړلی کېدی د چا خپلېدی نشي نو دغسې دنیا هم ته خپلولی نشي. او وی مهدي که آفتاب دی عاقبت واړه خراب دی ګل که همیشه وي هسې نه ده تر ابدا. مه وی سپوږمۍ ته نور وی آفتاب ته او ابدا وی همیشه ته. عبدالرحمن بابا وی که سپوږمۍ ده که نور دی که دنیا هر یو شیز دی دا ټول ختمېدو واله دي. لکه څنګه د ګل مثال دی چې که ته وایې چې ګل به همیشه دپاره تر تازه وي داسې نه ده. ګل ختمیږي. دغسې دنیا هر یو شی به ختمیږي. او وی مدروم رحمانه په خلاف د دانایانو مینه د دنیا پسندلې نه د هیڅ دانا. اخره کې عبدالرحمن بابا وی ته د هوښیارو خلکو چې څه کارونه کړي د هغې خلاف مزه. لکه څنګه چې هوښیارو خلکو دنیا خوښه کړې نه ده نو ته هم دنیا مه خوښوه او د آخرت تیاری کوه. آخرت سره مینه کوه دنیا سره مینه مه کوه. دنیا کې ته همیشه دپاره نه پاتې کېږي. چېرته چې همیشه دپاره پاتې کېږي یعنې آخرت کې هغې سره مینه وکړه او ته هغې تیاری وکړه هغه وګټه.